بل سوال دا کړو چې امام ته نږدې کېده غوره دي که نه کعبې ته. حدیث کې دا راځي، امام ابو داود راوړی دا موږ ذکر کړی مو نږدې ورځو کې عمدة الاحکام په درس کې، من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام. څوک چې د جمعې په ورځ ښایسته غسل وکړي او وختي لاړ شي او پیاده لاړ شي او امام ته نږدې کیني او خطبه په توجه سره واوري، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هر قدم چې ده اوچت کړی دی، الله اکبر، دا ما تاسو ذکر کړی دا حدیث، هر قدم چې دی اوچتوي که نه نو په یو قدم باندې الله دله د یو کال د رجوع د تهجدو ثواب ورکوي. څومره لوی اجر نه ګورې موږ ځان محرومه کړی دی په یو قدم د یو کال د رجوع نفلي روجې چې ټول کال ونیسي او د یو کال د تهجد. ما ورته یو کال تهجد کولی شو، یو کال موږ روجې نیوی شو. دا هم نه چې لکه الله اکبر که چېرته د اجر او فضیلت داسې وی که نه چې جومات ته تلو پورې دته دا اجر میلاوي، بیا هم ډېر زیات اجر نه، هر قدم یعنې تا 100 قدمه واخیستو 100 کالو اجر تاته میلاویږي. رب العالمین د اجرونه داسې تس نس راولي په دې خلکو باندې، خورئ یې به داسې والې دا اجرونه خو جنت ته لاړ شي. او د بعضو هغه حال دا وایي چې نه زموږ ته بیا هم ضرورت نشته. نو اوس دې حدیث کې دا دي ودنا من الامام او نږدې کېناستو چا ته؟ امام ته. نو دا مسله په مسجد حرام کې هم ده او په نورو جوماتونو کې هم ده. نو مسجد حرام کې غوره څه دي؟ امام ته نږدې شي، کعبې ته نه. اوس که د امام د کعبې سره خوا کې خطبه کوي، مخکې به یې کعبې سره خوا کې خطبه کوله، بیا چېرته هغه یو خبیث غونته کوي هغه حمله یې کوله په خطیب باندې. نو د هغه وخت نه بیا حکومت دا طریقه جوړه کړه چې اوس اکثر امام منځونه کعبې سره خوا کې نه کوي، مخکې به د عام فرضي منځونه یو څو د ورځې دا به د کعبې سره خوا کې کېږي. اوس ما ته ښکاري چې کله ناکله وکړي نور عام دغه مستقل ځای اوس امامانو له جوړ شو، تاسو به لیدلی مستقل ځای دی، دا ډېر ښه دی امن په دغه باندې. نو اوس دغه ځای ته نږدې کېده بیا پکار دي، خطبې کې دغه ځای ته نږدې کېده پکار دي. والله اعلم.